د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د روان ماریس کال د سنبلې له لومړۍ بیا د عقرب تر 13مې نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څیړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. د تحلیلي راپور د 4.5 میلیارډو ډالرو په پانګونې سره د 7 لویو کانونو د قراردادونو لاسلیک د 1402 ماریس کال په لومړیو 5 میاشتو کې د 49 میلیارډ افغانیو پر ارزښت شوي صادرات، کابل کې د افغانستان سوداګریز او اقتصادي اړیکې تر سرلیک لاندې کنفرانس جوړېدل، پانګوالو ته د اسانتیاوو برابرولو لپاره د پانګونې بین الوزارتي کمیټې رامنځته کول، د 10 میګاوټ لمریزې برېښنا د تولید پروژې پرانیسته، د 14 میلیارډ افغانیو پر ارزښت د 500 بېلابېلو پروژو منظوري، د هرات له زلزله ځپلو سیمو څخه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند لیدنه، د قوشتېپې کانال په بشپړېدو د کرنې په برخه کې د انقلاب رامنځته کېدل او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. دا هغه موضوعات دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او د غرض د هیواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیولي دي چې ځینو یې عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغه موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو همداراز ټولنیزو شبکو کې خلکو خپل نظرونه څرګند کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل او ارزولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو او منفي وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر یې 42,902 دی چې له دې جملې 73,309 د مثبتو نظرونو شمېر دی چې د مجموعي شمېر 83 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمېر 3,609 دی چې د مجموعي شمېر 9 سلنه جوړوي او همدا ډول د وړاندیزونو شمېر 1,640 دی چې د مجموعي شمېر 4 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل او ارزونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.